کال بلاکینګ به مونږه څنګه کوو یعنی چې مونږ غواړو چې مونږ ځان لا خپل انټرنیټ کوو یا داسې گیمینګ کوو یا نور داسې خپل موبایل استعمالو خو موږ ته څوک کال نشي کولی مطلب موږ څوک نه ډسټرب کوي زموږ سره ضروري ټیمونه وي څه خاص وختونه وي پای موږ غواړو چې یار موږ ته څوک کالونه نه کوي موږ څوک نه تنګوي او موږ خپل کار ورک کولی شو نو څنګه موږ کوو چې موږ خپل کال بلاکینګ دا سیټینګ وکړو خپل موبایل کې نو ټول طریقه ته ښایم ویډیو راسره تر اخره پورې وګورئ او د خپل ملګرو سره هم شریکه کړئ اوس ګورئ د سکرین ریکارډینګ به تاسو دلته کې اوس ښکاري دلته کې ما سره سکرین ریکارډینګ ته ګورئ طریقه ته ښیم ډېره زیاته وړه اسانه طریقه ده زه به راشم د دې لپاره ټول نه پهله ګوګل پلی سټور ته زه به یو ورکوټ اپلیکیشن ډاونلوډ کړم د هغې په ذریعه به تاسو ته به دغه سیټینګ وښیم چې څنګه دا سیټینګ کېږي زه به سرچ کړم کال بلاکر آوټ ګوینګ ان کمینګ دا به دلته کې دې ټایټل ته وګورئ دا به تاسو راواخلئ او په ګوګل پلی سټور کې چې کومه دی دا به تاسو سرچ کړئ دې اپلیکیشن ته وګورئ دا 2 MB اپلیکیشن دی اور کوټه کال بلاکر آوټ ګوینګ ان کمینګ دا به سرچ کړئ دا به ډاونلوډ کړم اوس د دې اپلیکیشن په ذریعه به مونږ کوو په دې کې به یو سیټینګ یو آپشن چې هغه موږ کله هم آن کوو زموږ سره څونه کالونه دي په ساده نمبر باندې دا به مونږ ته نه راځي په یو سیم باندې که دواړه سیمانو باندې موږ غواړو یو کال به هم مونږ ته نه راځي نو اوس ګورئ دلته کې اکثر مونږ گیم کوو یا داسې نور انټرنیټ کوو نو چې کال راشي زموږ سره ټول سیګنل ختم کړي نو داسې تاسو طریقه ښیم یا مونږ داسې نور څه کوو او مونږ غواړو چې دې ټیم کې مونږ ته کالونه چا نه راځي اوس ګورئ دیگه به دا هم بیچاره موږ خپل ډیټا مان وي هیلپلاین موډ به هم موږ نن کوو صرف او صرف موږ ته کال نه راځي اوس ته اپلیکیشن چې کومه ډاونلوډ شو دا به ځان سره داسې خلاص کړم اوس ګورئ د سکرین ته راغی دا به کال بلاکر دا ما ځان سره داسې خلاص کو اوس ګورئ اپلیکیشن چې ما سره خلاص شو اوس دلته کې ما سره 3 اپشن ناله آوټ ګوینګ که زه کلیک کړم زما د موبایل نه هم چاته بیا کالونه نه کېږي ته پرمیشن غواړم زه به الاو کړم خو دا به زه بند کړم انکمینګ کال چې اوس ما بند کړو دا اپشن ما صرف داسې آن کړئ دا قشن دي اوس چې ما ته څوک هم کال کوي زما په دې موبایل باندې ما ته به کال نه راځي تر څو چې ما دا اپشن داسې واپس نه بند کړی تر هغې به ما ته کال نه راځي د ایډز راغی دا به زه داسې ریکراس باندې کلیک کړم دې سایډ کې او دا به زه داسې سکیپ کړم دا به واړم چې څو ما دا اپشن نه او داسې آپ کړی ما ته به پورې بیا کالونه نه راځي ګورئ چې دا آن شو کالونه بند آپ شو کالونه بیا واپس راځي بل اپشن دی پین کوډ دا به هم موږ ځان سره ولګو دلته موږ ځان یو پین کوډ ولګو او سیټ به کو د پین کوډ به څه پیدوي چې اوس ګورم د اپلیکیشن واړو بیرته زه داسې کوله وهم او په دې کې زه څه هم سیټینګ کوم ګورئ دلته کې دا ما واړو داسې اپلیکیشن واپس مې ولګو اوس د اپلیکیشن ما راوړو نو په دې اپلیکیشن کې به څوک سیټینګ نشي کولی زما د اجازت نه بغیر چې ما د پین کوډ خپل نه لګولی بس پین کوډ خپل ولګوم انلاک دې کې اوس ما آن کو انکمینګ کارت او داسې ما پرېښود اوس ګورئ دلته کې اوس ما دا اپشن سره آن کو اوس که زه خپله ویډیو جوړوم ټیک ټاک کوم فیسبوک کوم گیمینګ کوم یا داسې خاص میټینګ کې ناست یم څه هم کوم ما ته به کالونه نه راځي تر څو چې زه دغه اپلیکیشن ته نه یم تللی او دغه سیټینګ مې واپس نه یې بند کړی تر هغې به ما ته یو کال هم زما په نمبر باندې نه راځي دا ډېر زه ته ښکلې سیټینګ اوس تر خلکو ما ته په داسې پوښتنه کول چې موږ ته داسې طریقه وښایه دغه ویډیو عادت مې وښوده نو ویډیو راسره لایک کړئ او د خپل ملګرو سره هم شریکه کړئ انشاءالله ملاقات به کېږي په بل نوي ویډیو کې د لوی الله په امان